مالیې وزارت د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د امنیتی سکنرونو د نصبولو تړونونه لاسلیک کړل. د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ټولو بندرونو عواید په راټولولو کې په لومړۍ کچه شفافیت رامنځته شي. له بلې خوا به ټول ګمرکي بندرونه په ملي او جهاني معیارونو سمبال شي. سربیره پر دې به د ملي پراختیا، اقتصادي ودې، خصوصي سکتور ته د پانګونې زمینه برابرولو، ټولنیز پرمختګ او د کارموندنې د موخو ترلاسه کولو لپاره د هیواد په اقتصادي ودې او پرمختګ کې خورا مهم رول لوبوي. دغه پروژه د 114 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونې سره د زبیر مصور خصوصي شرکت لوري د 2 کلونو په موده کې بشپړیږي، چې د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې به 33 امنیتی سکنرونه ولګول شي. مسؤلین وایي چې د مخدره توکو وسلو د قاچاق په مخنیوي کې به یاد سکنرونه مهم رول ولوبوي. د وارداتي او صادراتي محصولاتو سکن کولو او د امنیت ټینګښت او د مخدره توکو وسلو مهماتو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان اسلامي امارت په پام کې لري، ترڅو د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د سکنرونو د تجهیزاتو او زیربناو جوړولو او د هیواد په ځمکني او هوایي بندرونو کې د لاسي بکسونو د نورو توکو د سکن کولو لپاره د اړتیا وړ 3 سپای سکنرونه پروژه پلي کړي. تجاران ورونو ته دا ډاډ ورکوو چې زموږ کوم ایسکوډا یو نړیوال سیستم دی چې همسایه هیوادونه یې نه لري، دا په دومره قوي ډول سره موږ مخ ته وړی دي چې ډېرې ښه لاسته راوړنې لرو. یعنې مثال که چیرې وایو د پتې څخه مخکې ایسکوډا ته وصل موږ د سار کیمرې درلودلې او د ایسکوډا سیستم ته وصل موږ کمپیوټري ترازوګان درلودله، خو د فساد په خاطر باندې نوموړي کیمرې او همدارنګه ترازوګان دا د منځه وړل شوي وه، او همدارنګه نور هم څه نور تخنیکي شیان هم وه چې ټیو دی او نور شیان، دا ټوله د منځه وړي وه. په دې خاطر باندې د منځه وړي وه تر څو خلکو ته د فساد زمینه مساعده کړي. لله الحمد د پتې څخه وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې ټول ترازوګان کمپیوټري کو او یو واحد سیستم لاندې کو، او همدارنګه ټول یې د سار کیمرې وصل کو، ځکه چې د سار کیمرې وصل کېدل دا د مالیې وزارت، د ګمرکاتو د عمومي ریاست یو مرسته ده، ترڅو موږ وکولی شو چې امنیتي ملګرو ته دا په کنټرول کې ورکړو او دوی وکولی شي چې په ښه ډول سره کنټرول وکړي. د دې پروژې په پیل کېدو سره سربیره په دې چې د سوداګریزو توکو بهیر په ګمرکونو کې ګړندی شي، د عایداتو د راټولولو بهیر به نور هم شفاف او ګمرکونه به د معیاري کېدو خواته روان شي. د یادونې وړ ده چې دغه سکنرونه به په تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، اقینه، ابو نصر، فراه او د شیرخان په بندرونو کې فعال شي، چې په دغه پروژه کې به په مستقیم او غیر مستقیم توګه 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي.